سلام ګران اوریدونکو د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د آینه وزیر ویډیو کوونکی ټي ټي پي بیرته خوشي کړی. پاکستاني طالبانو د زعفران وزیر په نوم هغه پښتون ځوان نیولی چې د آینې وزیر په نوم د یوې ماشومې نجلۍ د کرکټ ویډیو یې ثبت کړې وه. طالبانو له دغه ځوانه ویډیو کړې او په جبري توګه پر هغه د پښیمانۍ ښودلو څرګندونې کړې دي. که څه هم د راپورونو له مخې زعفران وزیر بیرته خوشي شوی دی، خو د ګڼ شمېر پښتنو سیاستوالو او فعالانو لخوا د ټي ټي پي دغه اقدام غندل شوی دی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم یاد اقدام غندلی او پر پاکستاني حکومت هم نیوکې کړي چې په پښتونخوا کې داسې وضعیت رامنځته کړی چې خلک نشي کولی په ازاد ډول خپله خبره وکړي. بنو کې پر پاکستاني پوځیانو ځانمرګی برید شوی. د خیبر پښتونخوا سیمه ییزې سرچینې وایي چې د بنو په سره درګه سیمه کې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګی برید شوی چې له امله 15 پوځیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د امنیتي سرچینو په وینا یو موټرسایکل سپاره ځانمرګي بریدګر خپل له چاودیدونکو توکو ډک موټرسایکل د امنیتي ځواکونو له زغروال موټر سره ټکر کړی چې ورپسې زوروره چاودنه رامنځته شوې ده. سرچینې زیاتوي په وژل شوو کسانو کې یو لوړپوړی پوځي قومندان هم شامل دی. ټپیان سمدستي نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې او د پیښې د څرنګوالي په اړه یې پلټنې او د لټون عملیات پیل کړي دي. پاکستان تل د داسې بریدونو پړه پر افغانستان اچوي، خو افغان حکومت یې تل ردوي. سل افغانان په اسلام آباد کې نیول شوي. د اسلام آباد په ګډون په راولپنډۍ، اټک، جهلم او چکوال کې پاکستاني پولیسو شاوخوا سل افغان کډوال نیولي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې یادو افغان کډوالو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د دې نیونو عملیات د جوماتونو، بازارونو او استوګنځي سیمو لټون او څارنې په ترڅ کې شوی. راپورونه وایي چې په دې کمپاین کې له 2000 زیات پاکستاني پولیس او استخباراتي ادارې ګډون لري. پاکستاني چارواکي وایي قانوني افغان کډوال له ستونزو سره نه مخ کیږي، خو بې اسنادو او ناراجستر شوو افغان کډوالو ته یې د اسنادو سمولو خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 2 کلونو کې له پاکستانه د افغان کډوالو اخراج چټک شوی او یوازې په یوه اونۍ کې شاوخوا 11500 افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته شړل شوي دي. ټرمپ ته د خامنه‌ای او د هغه زوی د هدف ګرځولو طرحه وړاندې شوې. د اکسیوز د راپور له مخې د امریکا حکومت د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې طرحه ارزوي چې ښایي ایران ته د محدود او سمبولیک یورانیمو بډاینې اجازه ورکړي، خو په بشپړه توګه به د اټومي وسلې د جوړېدو مخه ونیسي. د راپور له مخې واشنګټن په عین وخت کې پوځي انتخابونه هم څیړي او حتی داسې طرحه مطرح شوې چې د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنه‌ای او د هغه زوی مجتبی خامنه‌ای په مستقیم ډول هدف ګرځول شي. امریکایي چارواکو ویلي که ایران غواړي له پوځي برید څخه ځان وژغوري، باید داسې وړاندیز وړاندې کړي چې واشنګټن یې رد نشي کولی. همدارنګه هغوی خبرداری ورکړه چې د خبرو فرصت محدود دی او که تهران ځنډ وکړي د صبر کچه به کمه شي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچي ویلي چې د ایران وړاندیز به په نږدې ورځو کې بشپړ او امریکا ته وسپارل شي. چې نوموړي ویلي ایران هم غواړي د باور جوړونې اقدامات ترسره کړي څو د اټومي پروګرام سوله ییز ماهیت ثابت کړي. بینیټ وایي د ایران په لاریونونو کې نیول شوي او وژل شوي افغانان عام خلک دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ ویلي چې په ایران کې د وروستیو لاریونونو پر مهال نیول شوي او وژل شوي کسانو زیاتره عام خلک دي چې پکې ماشومان هم شتون لري. بینیټ دغه څرګندونې په خپل ایکس پوسټ کې د ملګرو ملتونو د ځانګړو کارپوهانو د هغې اعلامیې په تړاو کړي چې پکې په ایران کې د سراسري اعتراضونو پر مهال د تاوتریخوالي د کچې په اړه د شفافیت او حساب ورکونې غوښتنه شوې ده. بینیټ ټینګار کړی چې د ایران په اعتراضونو کې د نیول شوو او وژل شوو کسانو زیاتره عادي وګړي دي چې پکې د ماشومانو ترڅنګ د افغانستان بیلابیلو قومونو وګړي هم شامل دي. د نوموړي په وینا د دې کسانو قومونه او مذهبي پس منظرونه بیلابیل دي. نوموړي ویلي اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په یوه تازه اعلامیه کې ویلي د ایران رسمي شمیرې د واقعیت سره سمون نه خوري او د کورنۍ اندېښنې زیاتوي، ځکه کورنۍ تر اوسه پورې نشي کولی خپل خپلوان ومومي.
افغانستان کرکټ بورډ وايي د ملي لوبډلې لوبغاړو د سریلانکا پر وړاندې د راتلونکي 20 ورځې او 50 ورځې لوبلړۍ لپاره په خوست کې تمرینات پیل کړي. د بورډ له مخې دا کمپ د رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي او اکاډمي کې د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې یو شمېر لوبغاړو لپاره جوړ شوی دی. د بورډ په وینا یاد کمپ د روانې فبرورۍ میاشتې په 4مه نیټه پیل شوی او د همدې میاشتې تر 26مې نیټې به دوام لري چې ټول پکې 13 لوبغاړي ګډون لري. افغان کرکټ بورډ پلان لري چې د مارچ میاشتې په 2مه لسیزه کې په متحده عربي اماراتو کې د سریلانکا پر وړاندې د یادې لوبلړۍ کوربتوب وکړي. د بورډ په خبر رسمي نیټې او لوبغاړي به ډیر ژر اعلان شي. د خیبر پښتونخوا ایالت په ورکزي سیمه کې د وسلوالو دوه ډلو ترمنځ نښته شوې چې له امله څو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د راپورونو له مخې د داعش خراسان اړوند وسلوال د تحریک طالبان پاکستان له غړو سره په شیخان سیمه کې مخامخ شوي او ترمنځ سخته وسلواله جګړه شوې ده. ویل کېږي شخړه د سیمې پر نفوذ او مالي سرچینو د اختلاف له امله رامنځته شوې وه. په جګړه کې د داعش د قومندان په ګډون 3 غړي وژل شوي. بل لور ته د تحریک طالبان پاکستان یو وسلوال کس هم وژل شوی او څو نور ټپیان شوي دي. امریکا او اسرائیل حق لري چې د منځني ختیځ سیمې ونیسي. په اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هګابي ویلي چې اسرائیل حق لري چې د منځني ختیځ پراخې سیمې ونیسي او پر دوی هیڅوک نیوکه نشي کولای. دغه امریکایي ډیپلوماټ د ځمکو لاندې کولو اسرائیلي پالیسۍ څخه په ملاتړ ویلي چې اسرائیل د نیل له دریاب بیا د فرات تر سیند دا ټوله سیمه ونیسي دا به ښه کار وي. د اسرائیلو دغه کلک ملاتړي امریکایي دا هم ویلي چې خدای جل جلاله دا ځمکه اسرائیلو ته ورکړي او په ټوله سیمه ولکه حق دی. له نیل څخه تر فرات پورې مفهوم په اصل کې یو جغرافیایي اصطلاح ده چې د لوی اسرائیلو د افراطي ایډیالوژي سره تړاو لري. د لوی اسرائیلو پروژه یوه فرضي سیمه ده چې له لبنان بیا د سعودي عربستان تر دښتو او د روم له بحیرې بیا په عراق کې د فرات تر سیند ځمکه په بر کې نیسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یعنی یونیسف وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو په ځانګړي ډول نورستان کې ډیر ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. یونیسف ټینګار کوي چې د ماشومانو د ژغورنې او د ژمي د سختو شرایطو د مهار لپاره بیړنۍ او پراخې نړیوالې مرستې ته اړتیا ده. یونیسف په ایکس لیکلي په نورستان ولایت کې ژمي د ښکلا له پلوه بېساری دی خو د ډیرو کورنیو لپاره ژوند د ژغورنې په مبارزه بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي موږ غواړو ټول ماشومان دلته دومره قوي شي چې د دې سخت ژمي له ستونزو سر پورته کړي. د دې لپاره یونیسف نوره نړیواله مرسته غواړي. اداره زیاتوي چې په لرو پرتو سیمو کې ماشومان او کورنۍ د ژمي له سختیو او سختې لوږې سره مخ دي او ډیر ماشومان د شدید کم خوراکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.